په همداسې ډول سره خلک د اسرائیلو په چالونو کې راغلل، د دوی ګمراه خبرو او کارونو پرې تاثیر وغورځاوه او د کباله په نوم دا شیطاني جادوی د روحانیت په نوم باندې خلکو ته د دې ور زده کول پیل کړل. بالاخره دې ځای ته راورسېدل چې په هیکل سلیماني کې د مقدسو کتابونو درجه ورکړه او د جادو کتابونه یې ورسره کېښودل. لہذا په دې قوم باندې د الله جل جلاله عذاب نازل شو او په هیکل سلیماني باندې 2 ځله برید وشو. لومړی برید بخت نصر او دوهم برید د ټایټس په نوم بادشاه پرې کړی و او هیکل سلیماني په مکمل ډول تباه او برباد کړ. دلته موجود 1.5 لک یهودان یا بني اسرائیل په مقتول ورسېدل. همدا و چې بني اسرائیلو هجرت پیل کړ او په ټوله نړۍ کې په هجرت کولو سره خپاره شول. ملګرو په هیکل سلیماني باندې د برید پر مهال د جادو ټول کتابونه د هیکل د خاورو لاندې خښ او دفن کړای شول. په 1113 میلادي کې ځینې پاتې نورو یهودانو په ګډه سره په یروشلم کې د یوې جنګیالۍ ډلې او تنظیم تاداو کېښوده چې دې ته یې د کنایټ ټمپلر نوم ورکړو. د دې ډلې په ښکاره ډول هدف دا و چې عیسوي مسافر د سفر کولو په وخت کې ورڅخه ساتنه کوله، خو په حقیقت کې د دوی رښتینی هدف په هیکل کې د خاورو لاندې د پرتو کتابونو په پیدا کولو پسې ګرځېدل چې دوی یې کلونه مخکې زده کړیالان او شاګردان وي او هغه په دې کار کې په چلاکۍ او هوښیارۍ سره بریالي شول. ځکه چې په 1800 میلادي کې 2 برتانوي انجینرانو چې د حرم شریف لاندې څېړنه او کیندنه ترسره کوله چې تر څو لږ سروې ترسره شي، نو دلته دوی ته په دې کې د کانالونو یو جال په نظر ورغی چې همدې کنایټ ټمپلرانو کیندلي وي، د دې لپاره چې تر څو دوی د معبد له کنډوالو څخه هغه قیمتي او نادره جادویي کتابونه ومومي. په همداسې ډول سره دوی د دې قیمتي او جادویي اثراتو لرونکي کتابونو په ترلاسه کولو بریالي شول، په کومو کې چې د تورې، جادو او د خفیه کړنو په باره کې ټول علم موجود و. د دې ټولو کتابونو په ترلاسه کولو سره د غیر معمولی طاقت په اخیستلو او استعمالولو سره په نړۍ باندې بادشاهي او واک چلول د دې نایټ ټمپلرانو هدف و. دا خلک د عیسویانو سره په یو ځای کېدو په صلیبي جنگونو کې هم جنګېدلي دي او په ظاهر کې ځانونه د دوی برخه یعنې ځانونه عیسویان ښکاره کول او په نړۍ باندې د بادشاهۍ کولو خوبونه لیدل. خو د سلطان صلاح الدین ایوبي په ډول د عظیم مسلمان بادشاه د ژوند په شتون کې د دوی دا ناپاکې لویې ارزوګانې پوره نه شوې. لیدونکو عیسویان او یهودان د یو بل مذهبي دښمنان دي، ځکه چې عیسویان دا عقیده لري چې نعوذ بالله همدې یهودانو حضرت عیسی علیه السلام په صلیب باندې مصلوب کړی و. په همداسې ډول سره چې د کنایټ ټمپلرانو په باره کې عیسویانو ته معلومات وشول، نو د دې ترور کول یعنی خفیه وژل یې پیل کړل. په مجبورۍ سره د یهودانو یعنی بني اسرائیل سکاټلینډ ته په هجرت کولو سره هلته میشت شول او له هغه ځایه یې خپل نفوذ ټولې برتانیې ته خپور کړ، ځکه چې هغوی په خلکو باندې د بادشاهۍ کولو په ټولو چالونو او د دوی د نفسیاتو سره په هر ډول لوبولو پوهېدل. همدا خلک د وخت په تېرېدو سره د دوی د لالچ او فکر ښکار شول او په دې کې داخل شول، ځکه چې انسان په فطرتي ډول شتمني او اقتدار غواړي او همدا و چې دا ډله په تیزۍ سره په خپرېدو شوه. بالاخره په 1138 میلادي کې د مذهبي ډلې په نوم ومنل شوه چې په ځواب کې د کنایټ ټمپلرانو په نوم ډلې ته په اروپایي قوانینو کې استثنا ورکړل شوه او همدا شیان وي چې په طاقت کې ډېروالی راغی، له کومو څخه چې په ګټې اخیستو سره دا خلک د نړۍ په ټولو وسایلو باندې مسلط کېدل پیل شول، تر دې حده پورې چې په شتمنۍ، کلاګانو، ځمکو نیولو او په ټوله نړۍ کې په وسایلو باندې نیوکه کول پیل کړل. نوموړې ډله په نړۍ کې په تربیت یافته او تجربه کاره خلکو باندې جوړه شوه. د دې ډلې مشر ګرینډ ماسټر بلل کېده او د ده قیمتي خلکو ته ماسټرز ویل کېدل. دومره مهم و چې د خدای له امر سره سم ځای یې ورکاوه، کوم چې کنایټ ټمپلر په هر حال منلو. لیدونکو په دې وخت کې خلکو بهرنیو هیوادونو ته له سفر کولو څخه ډارېدل، ځکه چې په لاره کې دوی د غلو او رازنو څخه یې خطره احساسوله. په همداسې ډول سره نوموړي کنایټ ټمپلرانو د کم فیس په بدل کې د خلکو نغدې پیسې له یو ځای څخه بل ځای ته رسول پیل کړل او سود اخیستل یې پیل کړ. د دې سیستم په مرسته په پرمختګ کولو سره د بانکینګ سیستم منځته راغی. د دې سیستم په مرسته په پرمختګ کولو سره د بانکینګ سیستم یې رامنځته کړو. وروسته همدې یهودانو کنایټ ټمپلرانو په اروپا کې په لومړي ځل د مزدورانو ډله په مسنګیل کې داخل شول او دلته د
کبالا په نوم جادو عملیات او علامې ورپېژندل یې پیل کړل. په 18مه عیسوي پیړۍ کې همداک نایټ ټمپلرانو یهودانو د خپلو همفکره کاریګرو سره په یو ځای کېدو یې نوم بدل کړ او همدا وه چې د فریمیسن په نوم پټه ډله منځته راغله، د کوم هدف چې په ټوله نړۍ کې د فکر ازادي او له دین څخه د کرکې او بیزارۍ پلورل خرڅول وي. په انسان کې دننه جنسیت پرستی او مادي فکرونو په انسان کې وده کړې وه. په 1980 کې فریمیسن په یو ځای یو بله ډله د ایلومیناټي په نوم رامنځته کړه چې نظریات او اهداف یې د فریمیسن په ډول وي. د دې ډلې په مرسته په نړۍ کې د لویو فریمیسن خصوصا د راک چایلډ کورنۍ څخه په مرستې غوښتو سره اسرائیلو په ټوله نړۍ کې د مذهبونو د تباه کولو لپاره لوی پلانونه تشکیل کړل. په اروپا کې جنگونه ډیر کړل او د سود کاروبار یعنی بانکونه او نړیوالې د ټیکس ادارې جوړې کړې او د نړۍ د اقتصادي نظام د کنټرولولو لپاره یې لارې طریقې جوړې کړې، ځکه چې د ټولې نړۍ د کنټرولولو یوازینۍ طریقه د دې اقتصادي نظام او معیشت باید کنټرول شي. فریمیسن او ایلومیناټیانو په یو غشي سره دوه ښکاره کول. په یو طرف یې په لویدیځ یعنی مغرب کې په جنګ کولو سره مذهب دین په خاص ډول د مسلمانانو په خلاف کرکه او له دین څخه یې بیزاري خپاره کړل او په دوهم طرف یې د خپلو وسلو په خرڅولو سره ټریلیونران شول. همدا د کبالا په نوم دا جادو له فریمیسن څخه په ترسره کېدو ایلومیناټي ته انتقال شوه، چا چې په نړۍ کې اخلاقي انحطاط، له دین څخه کرکه، بیزاري، د ناروا جنسي خواهشاتو په رامنځته کولو سره د خلکو ګمراه کول او د خپلو موخو لپاره یې د دوی کارول پیل کړل. د دې موخو لپاره دا ډله خپله مخې ته نه درځي، بلکې د شیطاني تړون یا سټینګ اګریمنټ په مرسته دوی د خپلو پیروانو په مرسته ټول هغه غلط کارونه ترسره کوي کوم چې په خوله باندې نه اخیستل کیږي. دوستانو، د کبالا جادو تفصیلات او حقیقت یوازې یهودان پرې پوهیږي او دا په ټوله نړۍ کې په مختلفو نومونو سره هم پیژندل کیږي چې ترڅو خلک غلط کړي او دا علم پټ پاتې شي او د دې په مرسته مسلمانان په فتنو او تاوانونو کې مبتلا کړي شي. ځکه چې زموږ نن حالت دا دی چې هم جنس باز او له قرآن او احادیثو څخه لرې شوي یو چې له امله یې د دښمن د چالونو او جالونو حل په قرآن او احادیثو کې شتون لري. خو زموږ د فکري غلامۍ او پستۍ دا حال دی چې په نړۍ کې پیښېدونکي پیښې یوازې له دې نظریې څخه ګورو څرنګه یې چې د اسلام دښمن موږ ته راښایي. همدا لامل دی چې موږ د ګمراهۍ په طرف قدم پورته کوو. همدا همغه د ذهني ارواپوهنې نوې طریقې او تکتیکونه دي چې د کبالا جادو په وخت کې د شیطان له لوري د ده پیروانو ته ورښودل کیږي چې د دې په خپلولو او ازمایلو سره نن هغه لوړ کمال ته رسېدلی دي. خو مګر موږ مسلمانان د قرآن کریم او احادیثو له نښو څخه درس اخیستل او په دې باندې د عمل کولو په ځای ګمراه کیږو او د دې فتنو ښکار جوړیږو. خو دوستانو، هر کمال ته یوه ورځ زوال حتما راځي. ډیر ژر ده چې دا فتنې خپل پای او انجام ته په رسېدو دي او د نوي امید څراغ او لورینه په دې نړۍ باندې رانازلېدونکې ده چې د دې ټولو طاقتونو لپاره د یو ډارونکي خوب او د ویلې شوي مسو دیوال به ثابتېږي او هغه به د الله جل جلاله له لوري رالیږل شوی مسیحا وي چې یو ځل بیا به د دې امت پر یو ځای کولو سره د الله جل جلاله لاره ورته ښایي او رهنمایي به یې کوي چې د شیطان، کافرینو او مشرکینو طاقتونه به نیست و نابود کړي. الله جل جلاله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي او موږ ته دې په اسلام باندې پوهه، تلل او په دې باندې د عمل کولو توفیق را عطا کړي. دوستانو، دغه و یو حقیقت او تاریخ د کبالا په نوم د تورې جادو چې له دې حقیقت څخه نه کومې د رسنۍ کمپنۍ او نه کوم شخص او نه کوم چا له دې څخه د پردې پورته کولو لپاره هڅې او جسارت کړی وي. زه هیله لرم چې نن به مو زموږ دا کوچنۍ هڅه حتما خوښه شوې وي. که چیرته مو دا ویډیو خوښه شوه نو ضرور یې لایک کړئ او له ملګرو سره یې چې څومره کولی شئ شیر یې کړئ، ځکه چې په ظاهر کې ستاسو دغه کوچنۍ هڅه کیدای شي د زرهاو خلکو د لارښوونې
خبرونه کېدو وسیله جوړه شي. د نورو دا ډول په زړه پورې ویډیوګانو لپاره د پښتو ډیسکوري یوټیوب چینل او د فیسبوک پاڼې نړۍ کشف کړئ. حتما در سره سبسکرایب کړئ. د چینل له سبسکرایب کولو نه وروسته په څنګ کې د بیل په آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې ترڅو د هرې یوې نوې او په زړه پورې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته له ټولو څخه مخکې در ورسیږي. ما ته ویل کېږي سمیع الله ابرار او تاسو ګورئ پښتو ډیسکوري یوازینی چینل. بیا به در سره یو ځای کېږم په یوه بله نوې او په زړه پورې ویډیو کې. تر هغې مو په خپلو ځانونو باندې ډیر پام وکړئ. مننه کوم د ویډیو پوره کتلو څخه. الله په امان.